ډېر خلک دا پوښتنه کوي چې مولوي صاحب کوشش کوم چې ګناه پرېږدم، ګناه نه راڅخه پاتېږي. یو زنا عمل دی دغه نه راڅخه پاتېږي، د لاس ګناه ده دغه نه راڅخه پاتېږي، او دغسې د ګانو رقصم یو ګناه دغه نه راڅخه پاتېږي. ورونو په ډېرو وظیفو سره هم د عمل د انسان نه پاتېږي چې تر څو پورې انسان په خپل ژوند کې یو څه بدلون راوستلی نه وي. داسې دی چې کله ستا دوستان هغه ګمراه وي، هغه ګناهګاره وي، هغه نافرمانه وي، د دغسې دوستان سره کنارهکشي وکړه. یعنې دا دوستان پرېږده چې کوم دوستان د الله نه لرې وي، د رسول الله د تعلیماتو نه لرې وي او هر وخت په فحاشي او په ګناه کې مبتلا وي. ځکه چې کله ته د دوستانو سره یې په هغه ماحول کې، نو هېڅکله د هغه شی امکان نه لري چې ته د ګناه نه ځان محفوظه وساتي. د دې مثال داسې دی لکه په یو نالۍ کې چې یو غمی پروت وي، یو هیره پرته وي، او هغه نالۍ چې هغه د نجاست نه ډکه وي، د ګندګي نه ډکه وي، که څه هم 10 بالټۍ اوبه پر دې نالۍ کې واچوي، بیا هم هغه هیره هغه غمی صفا کېږي نه، چې تر څو پورې ته هغه هیره هغه غمی راخیستی نه وي، هغه دې پرېمینځلی نه وي. یعنې د غلط ماحول څخه چې تر څو پورې ځان نه وي راایستلی، هغه وخت د بدن د روح پاکي هغه امکان نه لري. همیشه صحیح دوستان ځان لپاره منتخبه که، همیشه داسې ماحول جوړ که ځان ته چې هغه ته الله ته نږدې کړي، د الله څخه دې لرې نه کړي، و رسول ته دې نږدې کړي، د رسول څخه دې لرې نه کړي. دا تجربه په ژوند کې در سره وکړئ او دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې ضرور در سره شي.